بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ مو د HTML کې د الیمنټو په باره کې وغږېدو، د اټریبیوټ په باره کې وغږېدو او په هغو ټولو باندې پوه شوو. راځو نن نوی درس شروع کوو. هغه نن چې دی فارمټینګ باندې غږېږو. راځو زموږ یو کوم عمومي شی چې موږ نن وایو هغه ما ټول راټول کړي په یو نوټپیډ فایل کې. نن به موږ د خیرت شی وایو فارمټینګ وایو. فارمټینګ په HTML کې څه دی، یعنی څنګه کولای شو how to display text in screen، څنګه کولای شو چې په سکرین کې دغه کومه ټکس یا کومه لیکنه چې ښکاري هغو ته کوم هغه ورکولی شو، کوم په څه ډول باید ښکاره شي، بولډ دې وي یعنی نری دې وي، هغه مختلف ډولونه دي. لیکنې ته چې کوم سټایل ورکول کیږي په سکرین کې څه ډول ښودل کیږي هغه فارمټینګ پورې مربوط دی چې هغه څو دانې دي، تقریبا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 دانې ټګونه دي چې د په واسطه کولی شو چې په سکرین کې د خپل ټکس کنټرول کړو، یعنی څنګه کولی شو په هغو باندې مختلف سټایلونه اپلای کړو. راځو عملا یو ګورو. وویلې چې فارمټینګ څه لپاره استعمالیږي، څنګه کولی شو چې دا لیکنه په سکرین کې په څه ډول ښکاره شي. راځو دا عملا ګورو. راځو نوټپیډ ته. نوټپیډ چی کوو، خلاصوو. نوټپیډ مو چې خلاص کړو چی کوو، د HTML بیسیک یا ساده سټرکچر یا جوړښت یې لیکو چې HTML په کوم شکل لیکل کیږي. څخه وروسته راځو HTML ته بندوو او د په داخل کې چې اخلو هیډ سیکشن اخلو. هیډ سیکشن چی کوو، د دې په داخل کې ټایټل اخلو. ټایټل بیرته بندوو، ورته لیکو چې فارمټینګ ټیکسټ فارمټینګ یا فارمټینګ ټیکسټ چې هر شی مو خوښه وي هغه ورکولی شئ. ټایټل بیرته بندوو. ټایټل دې څخه وروسته راځو هیډ سیکشن هم چی کوو، بیرته کلوز یا بندوو. دې څخه وروسته چی کوو، باډي سیکشن خلاصوو. باډي سیکشن به چی کوو، بیرته بند کړو. دې ته پرې پوهېږو چې HTML چې دی خپله دا د ډاکومنټ یعنی د فایل چې کوم فایل دی د هغه موږ ته ښیي چې کوم شکل باندې ښودل کېږي. دا چې ډاکومنټ دی دا د HTML ډاکومنټ دی. هیډ او ټایټل په دې ټولو ټګونو باندې پوه شوي یو، په باډي او HTML ټګ هم پوه شوي یو. راځو دا سیو کوو، کنټرول ایچ سیو کوي، په ډیسکټاپ باندې سیو کوو. راځو ورته لیکو چې فارمټینګ .html یعنی وروسته لږ HTML ورکو. سیو هم کړله صفحه. زموږ پیج چې شو د فارمټینګ په نامه باندې زموږ پیج یعنی ساده پیج جوړه شوه. تر اوسه پورې په براوزر کې کله چې دا خلاص کړو نو موږ ته په براوزر کې هیڅ شی هم نه ښودل کېږي، ځکه چې موږ په براوزر کې څه شی نه دي ورته لیکلي یا په کوم کوډینګ هم نه دی ورته لیکلی. ساده بیسیک سټرکچر مو لیکلی، کوم لیکنه یا کوم ایمیج یا کوم بټن چې مو نه دي ور اضافه کړي. نو راځو د دې لپاره لومړی کوم ټګ چې دی هغه بي دی، بي ټګ یا بولډ ټیکسټ. یعنی بي ټګ د څه لپاره استعمالیږي، کله چې غواړو چې یوه لیکنه ولیکو هغه کې دی یو مخصوص ځای بولډ شي یا د ټوله لیکنه بولډ شي، د دې لپاره د بي ټګ څخه استفاده کوو. موږ ویلي وو چې دا اکثره وخت چې اپلای کېږي په ټیکسټ باندې اپلای کېږي. راځو موږ هم چی کوو، یو پاراګراف ټګ اخلو، پاراګراف خلاصوو، د وجیر ته بیرته بند کړو او ورته ولیکم چې hello this is formatting, this is bold formatting text display. شای بشي پاراګراف ټګ بیرته بند کړو.
د دې څخه وروسته ګورو دا به سیو کوو راځو براوزر ته په براوزر کې ریلوډ کوو صفحه چې زموږ لیکنه راغلی او که نه زموږ لیکنه څه شوله راغله دا به زه څه کوم یو څه به لوی کوم یعنی د سکرین زوم به زیات کوم وینئ this is bold formatting text display د دې لپاره زوم کولو چې هغه کوم تغییرات او کوم چینج چې رامنځته کېږي هغه به موږ وګوري چې کوم چینج پکې رامنځته کېږي لومړی ټاګ چې موږ ویلی و هغه شی دی بي ټاګ یا بولډ ټاګ دی چې هغه په واسطه کولی شو چې یوه لیکنه یا ځانګړې برخه په لیکنه کې څه شی کړو هغه تغییر کړو راځم زه اوس بولډ فارمیټینګ دلته اوس د ټاګ تاسو په دې سر کې هم ورکولی شئ کله چې غواړئ چې د مکمله لیکنه د دغه ځای څخه تر دغه ځای پورې د ټوله لیکنه تاسو ته څه شي بولډ شي دا یې ورکولی شئ چې په دو سر کې بي ټاګ ورکړئ او ورکولی شئ چې په داخل کې بیرته بند کړئ او غواړئ چې یوه مخصوصه برخه دې په ټکس کې یا پاراګراف کې موږ ته بولډ شي هغو دپاره هم همغه کومه برخه چې غواړئ چې سلیکټ کړئ همغه زه غواړم چې بولډ کوم راځم بولډ زه خپله د بولډ شی کوم دا غواړم چې بولډ کوم موږ ویلي وو چې د بولډ دپاره د بي ټاګ څخه استفاده کوو چې دا بي خپله د بولډ مخفف دی کوم هر ځای چې غواړئ چې انتخاب یې کړئ چې هغه بولډ شي نو موږ څه کوو موږ خپله تنه دغه بولډ ټکس چې و دا غواړو چې بولډ کړو نو تنه دا بولډ څه کوو د کوټیشنو په منځو کې ورته نیسو او د دو ټاګونو په داخل کې کنټرول ایس سیو کوو راځو براوزر ته په براوزر کې لیکنه یعنی د صفحه ریلوډ کوو کله مو چې ریلوډ کړه نو وګورئ چې دغه نورې لیکنې سره څومره فرق رامنځته شو دا نور لیکنه یو ډول شوه دا کوم بولډ یعنی د بي ټاګ په داخل کې مو چې نیولې وه دا شی شوه هغه لیکنه یې بولډ کړه یعنی یو ډبل شکل یې ورکړ د بولډ په هغه باندې هم پوه شو کله چې غواړو چې دا نور ښه درته واضح شي نو راځم دا څه کوم دا یا ور کپي کوم کنټرول سی کنټرول وی پیسټوم راځم دا بي ټاګ څه کوم ځنې لرې کوم چې په فرق باندې ښه واضح شي کنټرول ای سیو کوم راځه صفحه ریلوډ کوم نو کله چې وغواړو چې دلته زموږ څخه فاصله پاتې شوي کنټرول ایس سیو کوو صفحه ریلوډ کوو صفحه مو کله چې ریلوډ کړه دلته د بولډ او د دو بولډ ترمنځ هغه کوم توپیر او کوم فرق چې و هغه موږ ته په ښه ډول باندې واضح شو چې د بي ټاګ وظیفه څه ده د بي ټاګ وظیفه دغه ده چې د بولډ وظیفه سرته رسوي یعنې کومه لیکنه کوم ټکس چې لیکل شوی وي کله چې غواړئ چې هغوی یوه مشخصه ساحه بولډ کړو هم کولی شو او که وغواړئ چې ټوله لیکنه بولډ شي هغه هم کولی شو که چیرې غواړئ چې ټوله لیکنه بولډ شي نو بیا به د لیکنې د اول سر څخه تر اخره پورې به دغه شی کوئ د بي ټاګونو په داخل کې لیکل کېږي که غواړئ چې یوه مخصوصه ساحه هغه شي نو بیا همغه مخصوص ځای ورته د بي ټاګونو په داخل کې ونیسئ نو ستاسو لیکنه به څه شي بولډ به شي د بولډ په توپیر باندې پوه شولو د دې څخه وروسته راځو بل شی کوو هغه کومه لیکنه مو چې کړې وه هغه څه کوو بیا مو پیسټ کړه کله چې غواړو چې نور چینج پکې رامنځته شي یعنې بل کوم ټاګ و کوم فارمټینګ په باندې اپلای کولی شو هغه دپاره راځو چې دویم شی دی دویم کوم ټاګ دی دویم سټرانګ دی سټرانګ د څه دپاره استعمالیږي دې دپاره چې امپورټینګ ټکسټ ور اضافه کړي دې دپاره کله چې موږ وغواړو چې په یو پاراګراف کې یا په یو ټکس کې موږ ته لیکنه څه شي یعنې یو ځای ډېر هغه مهمه لیکنه وي هغه دپاره بیا کولی شو چې د سټرانګ ټاګ څخه استفاده وکړو سټرانګ او بولډ چې دی وظیفه یې کله چې په براوزر کې ګورو دواړه د بولډ وظیفه سرته رسوي یعنې دواړه هم لیکنه بي ټاګ هم بولډوي او سټرانګ یې هم بولډوي خو سټرانګ چې دی اکثره وخت د بولډ دپاره نه استعمالیږي دا د امپورټنټ ټکسټ یعنې کوم مهمې لیکنې چې وي د هغه دپاره د سټرانګ ټاګ څخه استفاده کوو عملاً یې ګورو this is strong formatting text displayed control is save کوو
د دې څخه وروسته راځو صفحه ریلوډ کوو. نو د چا شوه this is strong formatting text display. نو د دې لپاره چې strong غواړو چې بولډ کو یا د ټوله لیکنه غواړو چې موږ important text ته واړو د دې لپاره بیا د strong کیورډ څخه نو موږ د اوس strong نه کیورډ یعنی strong ټاګ مو نه د استعمال کړای نو موږ چې شو لیکنه په عادي شکل باندې ښکاري. د څخه وروسته راځو strong ټاګ په باندې اپلای کوو. دلته زه غواړم چې تنها د strong چې شي موږ ته important text یعنی تر ټوله مهمه لیکنه په دې پاراګراف کې موږ ته شي. راځم دا ورته strong کوم. strong ټاګ خپل چې دی دا strong یو ټاګ دی. د strong ټاګ بیرته چې کوم بندوم د دې لپاره چې زما لپاره تنها چې شو دغه strong لیکنه چې شوه د strong د کوم لغات چې دی دا موږ ته مهمه لیکنه شي. کنټرول ایس سیو کوو راځو صفحه چې کوو ریلوډ کوو. نو ویني ومکتل چې د بولډ او strong ترمنځ ډیر توپیر نشته یعنی بولډ بی ټاګ چې و هغه هم لیکنه بولډوله او strong ټاګ هم چې کوي لیکنه بولډوي. خو فرق په څه کې دی چې strong ټاګ اکثره وخت د important text لپاره استعمالي او بی ټاګ د بولډ لپاره. کله چې غواړو چې لیکنه ډبل شي د بی ټاګ څخه استفاده دا کوو. کله چې غواړو چې تر ټولو مهمه لیکنه بیا د strong ټاګ څخه استفاده کوو. عملاً د دوی په کارونو باندې پوه شو. دې څخه وروسته دریم ټاګ چې دی غواړو چې درس تیز ووایو د ویډیو حجم یعنی سایز هم غټ نشي او تاسو هم خسته نه کیږئ. نو حوصله به ورته لرئ کله چې غواړئ چې کار دپاره پلان جوړوئ یا یو کار شروع کوئ د هغو دپاره باید حوصله هم زیاته وي. د دې څخه وروسته دریم ټاګ چې دی هغه څه دی آی ټاګ دی. آی ټاګ د څه دپاره استعمالیږي؟ آی ټاګ د ایټالیک ټیکسټ دپاره. ایټالیک ټیکسټ کومې ټیکسټ ته ویل کیږي؟ هغه ټیکسټ ته ویل کیږي چې هغه کې لیکنه لږ په یوه طرف باندې کږه باندې. راځو دا هم ګورو. عملاً کنټرول وی پیسټوم هماغه اولنۍ لیکنه زما ده هغه چې کوم بیرته مې پیسټ کړه کوم پاراګراف مې چې لیکلی و. دلته اوس زه ورته لیکم چې ایټالیک فارمټینګ ټیکسټ ډسپلی ده. کنټرول ایس سیو کوم. راځم په براوزر کې عملاً ګورو چې کوم تغییرات رامنځته شوي وي. اوس په کله چې موږ صفحه ریلوډ کړو کوم تغییرات پکې رامنځته شوي وي نو د دې دپاره هغه کوم تغییرات چې وي هغه به اوس وګورو چې کې رامنځته شوي دي او که نه. کنټرول ایس صفحه مو چې ریلوډ کړه چې شوه زموږ هغه لیکنه یا کوم پاراګراف چې و هغه راغله یا کوم ټیکسټ چې و هغه راغله خو چې دی په عادي شکل باندې یعنی نه په یو طرف کوږ دی نه په بل طرف کوږ دی نه ډبل شوی. نو دا ولې د دې کار د دوی دپاره موږ هغه آی ټاګ نه دی استعمال کړی. راځو عملاً دا هم ګورو. د آی ټاګ څخه استفاده کوو. غواړو چې د ایټالیک چې کو ایټالیک یعنی په یوه طرف باندې کوږ شي. د دې دپاره د آی ټاګ څخه استفاده کوو. نو تنها به د ایټالیک چې کوو د آی ټاګ په داخل کې نیسو. آی ټاګ آی خپله د ایټالیک چې دی مخفف دی. کنټرول ایس سیو کوو. راځو صفحه چې کوو ریلوډ کوو. کله مو چې صفحه ریلوډ کړه چې شو ایټالیک چې شو شکل هم بدل شو یعنی یو څه لیکنه پراته شوله یعنی په یوه څنګ باندې کږه شوله. د دوی دپاره کله چې غواړئ چې لیکنه کږه کړئ د دوی دپاره بیا د ایټالیک څخه یعنې د آی ټاګ څخه استفاده کوي. آی ټاګ د ایټالیک فارمټینګ ټیکسټ ډسپلی دپاره استعمالي. کله چې غواړو چې ټیکسټ یا لیکنه کږه ډول شي نو بیا د آی ټاګ څخه استفاده کوو. د دې څخه وروسته emphasized text دی یعنی emphasize څه معنا کوم لیکنه ډېر ټینګار په باندې کیږي هغه بیا د emphasized text څخه استفاده کوو. نو دا موږ چې کړي جوړه اکثره ځایو کې راوړي لکه آی او ای یو ځای راغلي دلته دوه دانې دلته بی او strong دی چې دواړو وظیفه هم تقریبا یو شان وه یعنې دواړه د بولډ لپاره استعمالیږي او آی او ای هم اکثره وخت چې د ایټالیک دپاره یعنې کله چې غواړو چې لیکنه په یو څنګ باندې کږه شي بیا د آی ټاګ څخه استفاده کوو ایټالیک او ای ام ټاګ یا emphasized text
کله چې غواړو چې هغه ټینګاري کومه لیکنه چې ډېر ټینګار کېږي هغه دپاره استعمالیږي. بیا د ای ایم ټاګ یا امفاسایز ټیکس څخه استفاده کوو. راځو عملا دا هم ګورو. کنټرول وی زه پیسټوم ځکه چې ما هماغه اولینی پاراګراف کاپي کړی هماغه پیسټوم. نو دې دپاره چې ویډیو حجم غټ نه شي موږ څه کوو قد د کاپي پیسټ څخه استفاده کوو. نور عملي کار په خپله پکې ترسره کړئ تر څو مو خپله زیات شي. راځم دلته چې ورته لیکم emphasize formatting یا ټیکسټ فارمټینګ ورته ولیکو. کنټرول ایکس د دې څخه دا چک دلته راوړو. This is emphasize text formatting display. په دې باندې هم څه شو پوه شولو. د دې څخه وروسته راځو دا ګورو چې emphasize text formatting کومه وظیفه سرته رسوي. راځو براوزر ته په براوزر کې چې کوو صفحه ریلوډ کوو. زموږ څه شوه زموږ لیکنه راغله. This is emphasize text formatting display. تر اوسه پورې کوم تغییرات کوم چینج چې غوښتل هغه موږ پکې رامنځته کړو هغه نه دي پکې رامنځته شوي ځکه دغه کوم ټک چې و هغه موږ نه دی ورته اپلای کړی. راځم د emphasize دلته زه غواړم چې emphasize زموږ دپاره ټینګاري لیکنه شي. ای ایم ورسره لیکم یعنې ای ایم څه معنا emphasize text دا د دغه مخفف دی. ای ایم بیرته چې کوم بندومه. کنټرول ایس سیو کوم صفحه. راځم په براوزر کې صفحه ریلوډ کوم چې کوم تغییرات کوم چینج پکې رامنځته شوي دي. نو تقریبا ایټالیک او emphasize چې کوي یو ډول کار سرته رسوي یعنې د ایټالیک دنده سرته رسوي یعنې لیکنه په یو څنګ کوي. خو آی ټګ اکثره وخت چې غواړو چې لیکنه ایټالیک کوي بیا د آی ټګ څخه استفاده کوئ. خو غواړئ چې کومه لیکنه ستاسو لپاره ډېره ټینګاري وي یعنې مهمه لیکنه وي بیا د چو څخه استفاده کوئ د ای ایم ټګ څخه یا emphasize ټیکس څخه استفاده کوئ. د دې څخه وروسته راځو دریم پنځم هغه ټګ ته هغه څه دی مارک دی. مارک ټګ د څه دپاره استعمالیږي مارک ټیکس یا دلته به ورته ولیکو چې فار هایلایټ د څه دپاره استعمالیږي اکثره وخت د هایلایټ دپاره استعمالیږي. نو راځو دا هم چې کوو عملا ګورو چې کوم کار په مارک په واسطه باندې ترسره کیږي. راځو ما هغه کوم پاراګراف چې و هغه هم چې شو د منځه یې this is marked text formatting display. پیټک بیرته بندوم. کنټرول ایس سیو کوم راځم براوزر کې عملا ګورو چې کوم چینج رامنځته شوي. نو د دې دپاره هغه زموږ لیکنه په براوزر کې ښکاره شوه یا ډسپلی شوه. this is marked text formatting display ده یعنې هغه کومه لیکنه چې ده هغه زموږ په عادي شکل باندې ده. کله چې غواړو موږ وویلی چې مارک ټګ د څه دپاره استعمالیږي. مارک ټګ د دې دپاره استعمالیږي چې څنګه کولی شو. راځو اوس مارک موږ ویلی و چې مارک ټګ د څه دپاره استعمالیږي عملا د هایلایټ دپاره استعمالیږي یعنې کله چې غواړو چې لیکنه زموږ هایلایټ باندې پوهیږو هغه کومه لیکنه چې مهمه لیکنه وي هغه زموږ یا په زیړ رنګ کوو یا په شنه رنګ د دپاره چې موږ ته هغه مهمه وي. نو دپاره راځو د مارک ټګ څخه استفاده کوو کله چې غواړو چې لیکنه موږ ته یعنې هایلایټ شي هغه مهمه لیکنه وي. د مارک ټګ څخه استفاده کوو. راځو دا څه کوو تنه د مارک زه چې کې نیسم د مارک ټګ په داخل کې نیسم. کنټرول ایس سیو کوو. راځو په براوزر کې صفحه ریلوډ کوو. صفحه مو کله چې ریلوډ کله نو موږ عملا هغه کوم چینج یا کوم تغییرات چې وو هغه په مارک کې ولیدل یعنې زموږ د مارک چې شوه څه شوه زموږ مارک چې شوله هغه دغه مارکټ په نامه ټیکس چې و دا څه شو هغه هایلایټ شو یعنې ژیړ رنګ یې ځان ته غوره کړ دغه بیکګراونډ یې ژیړ رنګ ځان ته غوره کړ. د دې لپاره د مارک یا د هایلایټ څخه استفاده کوو. د دې څخه وروسته بل ټک چې دی هغه سمال دی.
سمال د څه لپاره استعمالي کله چې غواړو چې په مکمل پاراګراف یو لیکنه کې یوه برخه یعنی یو څه لیکنه کوچنۍ وي بیا د سمال ټک څخه استفاده کوو. راځو د دې مثال هم عملا ګورو. دا کاپي کوو د لاندې پیسټوو کنټرول سی کنټرول وی دلته به پیسټ. راځو چې کوو دغه مارک ټک ځای نه لرې کوو ځکه موږ وویل چې مارک ټک د هایلایټ لپاره استعمالیږي. کله چې غواړو د لیکنې بیکګراوند زیړ شي بیا د چو څخه استفاده کوو بیا د مارک ټک څخه استفاده کوو. دا هم زموږ چې ده سمال ټیکس فارمټینګ ډسپلی ده. نو د دې لپاره کله چې غواړو چې په مکمل پاراګراف کې زموږ لیکنه دغه یوه برخه یې یو څه کوچنی شي بیا د څخه استفاده کوو بیا د څه څخه استفاده کوو صفحه ریلوډ کوو. غواړو چې په د مکمل پاراګراف کې زموږ د یوه برخه څه شي دغه سمال ټیکس څه شي یعنی کوچنی شي د دې لپاره بیا د سمال ټک څخه استفاده کوو. راځو د سمال ټیکس چې د په سمال ټک په داخل کې نیسو. فاصله که ورکوئ او که نه ورکوئ دا مشکل نه لري ځکه د دې لپاره د ورکوم چې یو څه واضح شي. کنټرول ایس سیو کوم راځم په براوزر کې ریلوډ کوم او عملا یې ګورو. وینئ زموږ دغه کومه لیکنه چې عمومي یعنی هغه سیمپل ټیکس چې و هغه چې شو په هغو کې دغه سمال ټیکس تر ټولو کوچنی شو. دا صفحه به زه یو څه نورم زوم کوم چې موږ ته عملا هغه چینج معلوم شي چې دغه سمال چې شو ته د نور لیکنې یا نور پاراګراف څخه یو څه سایز یې کوچنی شو. نو سمال چې دی د سمال ټک د یو لیکنې یا ټیکس د سایز د کمولو لپاره استعمالیږي. د دې څخه وروسته بل ټک چې دی هغه ډي ای ال دی یا ډیلیټډ ټیکس یعنی کله چې غواړو چې موږ ته یوه لیکنه راکړل شوې وي او په هغه باندې چې وي یو خط کش شوی وي یعنی د ډیلیټ شوې لیکنې یا د یو بل خرابې شوې لیکنې نښه په باندې ورکړل شوې وي یا د منځه وړل شوې نښه په باندې وي د هغو دپاره بیا د ډي ای ال یا ډیلیټډ ټیکس څخه استفاده کوو. راځو عملا یې ګورو. کنټرول وی هماغه پاراګراف ته ځي پیسټوم. څه شی و زموږ لیکنه چې وه هغه ده ډیلیټډ ټیکس یا ډیلیټ شوې لیکنه. کنټرول ایس سیو کوو او دلته یې عملا ګورو صفحه ریلوډ کوو. زموږ کوم ټیکس یا کوم پاراګراف چې و هغه موږ ته راغلل. دیس از ډیلیټډ ټیکس فارمټینګ ډسپلی. تر اوسه پورې کوم تغییرات نه دي پکې رامنځته شوي. د دې لپاره چې وګورو چې آیا دغه د رښتیا هم لیکنه د منځه وړي او که کوم خط د لاندې پې کش کوي په سر یې کش کوي او په منځ یې کش کوي. نو دغه ډي ای ال ټک چې دی دا عموما د لیکنې په منځ باندې چې کوي خط کش کوي یعنی لیکنه داسې ښکاره کوي چې دا لیکنه له منځه تللې وي. ډي ای ال ټک بیرته بندوو. د دې څخه وروسته راځو ډي ای ال ټک مو چې کله بند کړو کنټرول ایس سیو کوو او صفحه ریلوډ کوو. نو کله چې صفحه تر اوسه نه ده ریلوډ کړې کله چې صفحه ریلوډ کړو نو هغه کوم چینج کوم تغییرات مو چې کوم غوښتل هغه به دلته موږ عملا وګورو. صفحه مو چې ریلوډ کړه څه شوله هغه په ډیلیټډ باندې په ډیلیټډ ټیکس باندې څه راغلل یو یعنی هغه علامه راغله چې یعنی دا صفحه یعنی دغه لیکنه له منځه تللې ده یا ډیلیټ شوې ده یا خرابه شوې ده. نو د دې په کار باندې هم پوه شو کله چې غواړو چې لیکنه یعنی داسې شکل وښودل شي چې دا لیکنه له منځه تللې ده بیا د ډي ای ال یا ډیلیټډ ټیکس څخه استفاده کوو. دې څخه وروسته آی ان اس دی. آی ان اس د څه لپاره استعمالیږي انسرټډ ټیکس لپاره استعمال. انسرټډ ټیکس یعنی دا کله چې موږ عملا دا وګورو بیا د دې په تفصیل باندې پوهېږي چې انسرټډ ټیکس څه معنی یعنی کوم کار پرې ترسره کېږي. راځو کنټرول وی پیسټوو یې موږ مخکینۍ لیکنه ما دا چې کوو له منځه وړو. راځو ورته لیکو چې انسرټډ
inserted text formatting display control A سیو کوو یې صفحه ریلوډ کوو او عملاً یې ګورو چې کوم چینج یا کوم تغییرات پکې رامنځته شوي دي کله چې موږ دلته و this is inserted text formatting display تر اوسه پورې کوم تغییرات کوم چینج نه دی پکې رامنځته شوی خو کله چې د ins tag یا inserted text څخه استفاده کوو نو وګورو چې کوم چینج یا کوم تغییرات پکې رامنځته شوي وي نو کله چې ins یا inserted text ټاګ ور اضافه کوو د لپاره بچای کوو ins هغه کومه وظیفه ما چې درته ویلي وه چې هغه څه ده هغه د لیکنه داسې کوي لکه دغه دوه مکمل پاراګراف ته چې د لیکنه یا نوې ور اضافه شوي وي یا نوې ور اضافه شوي یا مهمه لیکنه ده چې ور اضافه شوي د لپاره د ins ټاګ څخه استفاده کوو ins ټاګ چې کوو دلته بیرته بندو کنټرول اس سیو کوي او راځو دلته صفحه ریلوډ کوو صفحه مو کله چې ریلوډ کله نو د چا شوله دغه لیکنې چې واخیستل انډرلاین واخیستو یعنې د لاندې خط یې هم د ځان سره واخیستلو یعنې دا داسې لیکنه شوه چې په دغه پاراګراف کې د انزرټډ کومه لیکنه چې شوې یا د ټکسټ چې دی دغه ور اضافه شوی دی یا اډیټ ټکسټ هم ورته ویل کېږي یا انزرټډ ټکسټ هم ورته ویل کېږي بیا د دغه ټک څخه استفاده کوو د دې څخه وروسته راځو بل کوم ټک چې دی هغه سب سکرپټ دی سب سکرپټ ټکسټ یا سب ټک چې دی سب سکرپټ ټکسټ د څه لپاره استعمالیږي دا به هم وګورو چې سب سکرپټ د څه لپاره استعمالیږي او سوپر سکرپټ د څه کېږي دواړه یو ځای استعمالیږي سب سکرپټ مثال به هم ګورو چې سب سکرپټ د څه لپاره استعمالیږي سبسکرپټ د قاعدې لپاره استعمالیږي یعنی اکثره وخت چې د توان په شکل غواړو چې یو شی ولیکو بیا د څخه استفاده کوو د سبسکرپټ څخه استفاده کوو او یا غواړو چې د قاعدې په شکل باندې ولیکل شي دلته ورته لیکو چې سبسکرپټ subscript text formatting display control A سیو کوو یو صفحه ریلوډ کوو او عملي یې ګورو چې کوم چینج رامنځته شوی دی نو د لپاره چې شولو نو صفحه یو څه مې چې کله سایز مې څه ورکوچنی کړو نو ترڅو چې بیا موږ ته هغه کوم تغییرات چې وي هغه رامنځته نه سبسکرپټ چې ما په اپر کیس کې لیکلی دلته هم اپر کیس کې ښودل کېږي دې چې سبسکرپټ ټکسټ فارمټینګ تر اوسه پورې کوم چینج چې دی هغه نه دی پکې رامنځته شوی غواړو چې دا عملاً وګورو راځو دلته د سب هغه څخه استفاده کوو دا ډېر اکثره وخت کوشش کوئ چې دا کوم ټاګونه چې لیکئ دا په څو ولیکئ په کوچنیو تورو باندې ولیکئ راځم سب بیرته بندوم سب ټاک کنټرول اس سیو کوم یا صفحه ریلوډ کوم اوس به وګورو چې کوم چینج په د سبسکرپټ کې رامنځته شوی دی او ټکسټ فارمټینګ کې د مکمله لیکنه کې کوم چینج رامنځته شوی صفحه ریلوډ کوم صفحه مو چې کله ریلوډ کله د سبسکرپټ سایز هم کوچنی شو او یو څه چې شوله د نور پاراګراف نسبت باندې د هغه کوم خپل ځای چې وو د هغه ځای څخه چې شوله د لاندې لاړله یعنی یو څه ښکته طرف ته لاړله نو دا د څه لپاره استعمالیږي کله چې غواړو چې د توان په شکل یو شی ولیکو د قاعدې په شکل نو سبسکرپټ د قاعدې لپاره استعمالیږي او سوپرسکرپټ د توان لپاره استعمالیږي د لپاره اوس عملاً یو مثال ګورو دا سوپرسکرپټ هم وایو بیا به هغه عملیاً یو مثال هم وګورو ته چې ورته لیکو چې سوپرسکرپټ کنټرول ایچ سیو کوئ تر اوسه پورې هغه کوم چینج کوم تغییرات چې وي هغه به نه وي پکې رامنځته شوي دیس از سوپر سکرپټ ټکسټ فارمټینګ یعنی دا د توان لپاره استعمالیږي سوپر یا سب کې هغه چې د ټاګ د څه لپاره استعمالیږي د توان د لیکلو لپاره نو اس یو پی سب ټاګ به استعمال کړي او دلته به هم چای کو سب ټاګ به بیرته بند کو کنټرول اس یو به کو او صفحه به ریلوډ کو
صفحه مو چې کله ریلوډ کړه نو تاسو هغه کوم چینج وو هغه په دواړو کې وکتلو. صفحه مو یو څه نور هم زوم کړه چې تر څو تاسو ته هغه کوم چینج کوم تغیرات چې وي هغه پکې ګورئ. په سبسکرایب کې موږ ولیدل چې لیکنه چې کیږي د خپل ځای څخه یو څه سایز هم کوچنی کیږي او د لاندې طرف ته راځي، او په سوپر سکرپټ کې مو ولیدل چې لیکنه د خپل ځای څخه چې کیږي یو څه اندازه د خپل سایز هم کوچنی کیږي او یو څه پورته طرف ته، یعنی د توان شکل ځان ته غوره کوي. راځو دا یو عملاً مثال هم پکې وګورو. دلته زه ورته لیکم چې هماغه پاراګراف اکثره وخت چې لپاره استعمالیږي د توان لپاره راځو یو عملاً ریاضیکي یو مثال کې حل کوو. دلته چې ورته لیکم چې په سب کې به چې ورته ولیکم چې 15 سب بیرته بند کړم، یعنی سبسکریپشن دا سبسکرپټ یعنی هغه قاعده یې 15 شي او توان یې څو شي. په توان کې به یعنی په اس یو پی کې په سوپر سکرپټ کې به چې ورته ولیکم 15 په توان دی 4. کله چې غواړئ چې د توان په شکل یو شی ولیکئ بیا نو د چو څخه استفاده کوئ د سب او سوپر کیورډ څخه. کنټرول اس سیو کوئ او صفحه چې کوو په براوزر کې ریلوډ کوو. نو د لپاره چې شو هغه موږ لیکنه ښودل شوې خو څه لاندې طرف ته ده. نو دلته موږ وکتو چې عملاً this is 15 په توان دی 4 ټکس فارمټینګ ډسپلی شو، یعنی کله چې غواړو چې د توان په شکل یو شی وښودل شي بیا د سب او سوپر کیورډ څخه چې سبسکرپټ یا سب ټک چې د قاعدې لپاره استعمالیږي او سوپر سکرپټ یا سوپر یا سب هغه چې دی ټک هغه د توان لپاره استعمالیږي. یو څه نور هغه هم د هغه به زه در ووایو دومره وخت یعنی دومره مهم هم شان نوټ دی however there is a difference in the meaning of this tag. د بی او د آی ترمنځ چې شو هغه کوم مهم فرق چې هغه اوس راته ښودل کېږي چې بی ټاګ فرق د سټرانګ سره چې و او د آی ټاګ فرق د ای ام ټاګ څخه سره چې و هغه فرق یې په باندې هم پوه شو چې آی ټاګ د ایټالیک لپاره استعمالیږي، ای ام ټاګ چې د امفاسایز لپاره استعمالیږي. دواړه دنده د ایټالیک سره رسوي خو هغه کومه لیکنه چې بیا تمرکز پکې بیا د ای ام ټاګ څخه استفاده کوي او بولډ او سټرانګ مو هم وي چې بی ټاګ چې د لیکنې د بولډولو لپاره استعمالیږي، یعنی کله چې غواړو چې لیکنه ډبل شي بیا د بولډ څخه استفاده کوو او سټرانګ چې دا کومه مهمه لیکنه چې وي یعنی امپورټنټ ټیکسټ چې وي بیا د سټرانګ کیورډ څخه استفاده کوو. نو ویډیو وګورئ تر دې پورې انشاءالله اسانه شان په دې باندې چې وکړئ تمرین وکړئ. دا په زیاتو ځایونو کې استعمالیږي دا کوم فارمټینګ چې دغه ټاګونه کوم چې دي دا په زیاتو ځایونو کې استعمالیږي. په دې باندې کار وکړئ، حوصله مه بایلئ او درسونه چې کوئ روزمره تکراروئ نو بیا به انشاءالله زیات شی به مو زده کېږي.